لاندې ګډېږي نه فکر نه فشار له ما لکه چې درغلاله موټر مې دنه ونه وایي غورځم چې ومنسه غورځم خوان مې نشته حاجي ډاکټر ته مې بوزه ویلې شوم دا ګډۍ کې مې وچوه انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور وکړه. السلام علیکم حاجي سره مش اکثر باندې تویږي سیبو داسې منځکه را باندې تویږي کینه ما اوس غورځېدلی وای دا ولې فشار خو نه لري فشار مې لکه ټیټ شوی تېر کوم داسې منځکه را باندې تویږي چې اوبه نه لري چېرته یو ګولۍ به پیدا نه شي د فشار ها نه لري لږې اوبه ته وشکمه پنځه زره افغانۍ مې راخیستې دي ماش دغه روژه ماته پرې واخلم که دا اوس ډاکټر ته لاړ شم دا یې رانه اخلي څنګه وکړم نه اخلي ول ورخطا دی ډېر وخت پنځوس یا سل په نه اخلي دا روژه د چی اخیستې دي نه پیسې نشي شو حالات پیسې نشته څو روپۍ جیب کې لرئ دا خو یو نیم سل روپۍ خو شاوخوا وایي 300 باندې چې کوي مازدیګر کې 1 کیلو وریجې نور یو پاکټ غوړي یا پاکټ غوړي نور نه کېږي چې بس څومره فامیل ده دا ټول څه 12 کور کې وړو ټوله لري وړه پرون نه پر ورځې څلور مانو وړه څلور مانه په مانو یې وړي ولې په تړۍ نه وړي پیسې چې ها حساب سره ولې څومره ورته خفای ده غوښانو ده څومره ضربې کې زړه کې نو ضروري څو کو حالات مو امید کړی الله څو چې وس نه پیسې نه شي نه کوم شی در یادېږي چې تر روژه کې باید واخلې ځان دې پر خلک وایي چې روژه تا دغه شی در یاد شي چې کاشکې دغه شی ما په روژه کې اخیستی وای خدای پیسې راکړې وای خدای چې پیسې درکړې چی دي شی ما اخیستل ما په وریجې اخیستې وای غوړ به مې اخیستې وای نور بوره به مې اخیستې نور کشته باید اخیستې بس که د دغه ټولو شیانو پیسې یو سړی درکړي څومره خوشحالېږي دومره دعا به وکړو په دغه خوست کې ځای نشته په دغه خوست کې ځای نه شي دومره دعا ورته کوي دومره دعا ورته کوو روژه ماته تیاری نه لري که نه دغه دی صاحب دا 5000 افغانۍ وشمره 5000 افغانۍ دي څومره خوشحاله یې اوس څه ویل غواړې خلکو ته دغه ویل دی چې خدای دې سره ښه وکړي خیر امین داسې مرسته مو کړې ما سره امین پروردګار دا دنیا واغونه ټول سم کړي امین و دا ګټ شان کور ته پیاخلي شي چې په کار شي ټول اخر بس چا چې کومه کنه غین بلد وګانی کوا او دعاګانې کوو په روزه ماته هم دعا کوو وخت المنظم دعا درته کوو ټول مسلمانان ته خوشاله اوس اول څه فکر کوم چې زړه راغله مې دا مریض د سره کم دی ولا تاسو مریض یم ما زړه دې بد شو ګولې را سره و ما خپل فشار ګولې و در منت ما وخت خراب ته خدای دغه په تاسو بده ولګي دا موچې ما ته ګولې را نو فعلا ما په دې کې ګولې ما خپل فشار ګولې پروته ها دا ګولې مولې د سر نه سمال نه نشته ها چې بده تاثیر پیونه او ما کې خو نه خاصه په دا بده ولګي یو دا ګولې چا ورکړ موچې ورکړ کاکا لاړو کاکا خپل فهمان الله بشادي ما څه فائدہ دنیا واغې بس دعا چې دعا کوي دعا ورته کوي زړه خفه کېږم وطن والا سره ما شي ولا نر ځکه نه غاړه شو ولا که فشار مې جټ شوی وي ها ډاکټر خار روپۍ وړي نو پړې تر وړي ولا فشار مې خيرو ورو غورځم د ځکه نور غورځم بچون ته گزارا کی کور څه گزارا دي ها وړه دي څه چی کینو هغه غړې چلوي ها
درجه ته خفه نه یې اوس څه وکړي بس ولای نه ته یلا یې لیدل ته اوس رجې دې پوره هېڅ پیرای نشته نو کسان چې وخوړې رجې ته دې چې په زړه کې نیولې چې دا شی وخورم وایي شي وینډو زه یې 100 روپۍ درکوم زما ترجمو ته یې ووکړه صحیح دو 15000 افغانۍ زما ترجمو ته یې ووکړه صحیح دو دا وخوره صحیح شوه دا وویې ښه ویلې د سترګو کې اوښکې روغ شوې میگه خاکه آرای واسه خاکه څومره خشول شوې عمر خشون تو ولا شي زين كده طول دنيا دو مخاطر خدای ته 15000 افغانۍ بس چې په خپل وایي صحیح شوه دا هم درد ده اجي څومره وخت کې دا کور کې ولا باکولا مې کې پراشه چارته خیال ای مو ته بیوای ورته ډاو خاله دا چې ته وایې فلم خاو فلم ولا نور خبره هونه کوم خو زه به خدای نه وغواړم چې جز خدای پیدا کړم د 15000 شولو ټول ورکوي ټولې ولا دیر کم څا ولا ته به چې کې بیا ویلې مولا نشته الاخي واشتا ویلې تو هسته ولا کوي اوس ولا په موټو نه زمي چې وروکا دا 15000 تنخواه مونږ په بل حاجی سات دی ګړیږي د فکر فشار له ما لکه شی درغلاله ولا څه کوي موټر مې نه ونه وایي جی ورځم جواب مې نسا ورځم اړو ورځي خان مې نشته بسم الله الرحمن الرحیم حاجی ډاکټر ته مې وځه ویلې شوم دا ګډه کې مې وچوا فکیګم وطن والا انسان یم په حالاتو مزورېږم لږ دا ځینې کینم اجیلا کینم لږ صبر او توکل کینم دا ځینې تعالی کینا جی لږ بوبو ورسې پیدو دا بوبو چې کوم مدوري نه وي دا ترې چې کې ویل ورته څه ګن کې دا ګن کې نه ټوله ګن دا په شمو ته ورو ټوله جی وکړه غمونه شي کورش مشکلات یو دي شي غریبي شي مرزي شي نو خامخا چې غرق د سړای شي کمزوري کی نو تاسو خو د کومره انرژي لري موږ دا خاص ته دې ته کوو اوس کوم شی په دزده کې چې د خلک رژیم نو موخلي ته په ځړه کې ټاک زړه داسې ودرځي چې کاش دا شی مرشد او په سبا کوم شی دی ولا غوړي نه وي ولا دال نه وي ولا برام نه وي ته پر نه دروته کله کله په ځانو شو ویلې په جوړو شي جی وینځه خدا څه سبا کې ته مو ویل سوال نه کوله لا لا په تدا سوال کوم خپل کور ورته خانته چې خپل ځای نشي په بل ورځ ولا پیدا ځلو کمپیوټر سیکل والو قسم دې لا کاری مخل ولي سیکل هغه ته نه راغلم چې ولا ته په تل کې هارو په پولیس چې تیجا په کې نو دا ریکورډ ورته موټر سیکل والو د زه په غوړوند د پټو کې ورولې دي سګيږي واه دای چې تخوا چې په هغه صبر کوي خدای خو دې ډېر ټول ورته خدای چې زه دې لیکون کایم زه پیدون کایم زه هر څه کولو ولایم الله ملک دا الله ته ویل چې په دې کې وای سرواله ولا چې ته چې وای دا سروالي ویل او سړی بس کای نه کا وي خورای کا څومره خفای خپل فامیل دغه کا ولا په دې چې زه ته وایم تا سم څه چې زه ته ویلې کا ویلې درته زونه چې وای چې خاطر ناګه یا وای چې ویلې ناګه خدا به هیڅ شي منه خدا به خیر دی وکړي چې کله ما جوړه باس کنه موږ دې مو جوړولو باس کا ویلې مو د متنګ شي زون موټر ته چو کوم یې لاس دی چې رزق نه درسي چې خور وي چې پکې دې څه نه وي څوک دې سره کې دی الله لکه ته په تر کې نه څوک سره کېږي کا نه ولا کا دې سره کې دی دا هور بيو نه دي کاکا غي د کوم سول لا پکتا کړه دی شي دلته وخت دی الله ته نو چې ریجن په کار ته پایدو کا په خدای په نه پکا غوړي کاکا زه غواړم چې تاسو کومه وکړم کاکا غا سول چې دولاته کړه وغه قبول شو
هغه څه وشول کاکا صحیح ده دا 15000 افغانۍ دي کاکا پورې پوره هر شی په وکړه الله دې وکړي الله دې ګل راکړه الله دې یو وړه په وکړه وړي په وکړه وريجي په وکړه هر څه وکړه ان شاء الله 15 به دغه سترګې لګي وچې کاکا غم وطن والا باور وکړه لزړه نه خفه کېږم وطن والا انسان یم په حالاتو مزورېږم زما د دغه سپینګیرو کاکا نو هغه ژړا او پرې تاسو واورېدل واقعا زه یې مو درته ولمه زما له سترګو هم اوښکې تویې کړلې وطن کې مو بد غربت دی راځئ چې په دې سختو حالاتو کې دوی لاسنیوی وکړو دوی سره کومک وکړو الله مو وکړي کاکا ګل راکړه خدای په امان کاکا الله مو دا خدای په امان موږ د سره یې نه به خبر کېږي صحیح شوه قدرمنو لیدونکو دغه به د نن ورځې خپرونه حتما دغه ویډیو شیر کړئ تر نورو خلکو یې ورسوئ تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت هدا پم دستا پا دے خفا شنڈ مسکاوی داو من کمرم کپاتی کے گم وطن والا